د رمضان مبارک میاشت چیرې دو په دغه میاشت کې هر انسان په عبادت لګیا دی. خدا و کسی چې میش کې مې عبادت کې آیا دا په صحیح طریقه کې او که په غلطه طریقه. کچیر د میش عبادت په صحیح طریقه و بیا د الله په حضور کې قبول دی. کچیر د میش عبادت و خود عبادت طریقه د شریعت د مزاج نه خلاف بیا دغه عبادت میش کله نه قبلی شي. عبادت هکا خود عبادت طریقه هغه هز دک د میش په معاشره کې خلق تروی کو شل رکعت تروی کو الحمدلله شوق هداي په محبت سره کو په شوق سره کو. خدای یو غلطی دا کو چې خپل داسې د کور ژوندکای چې هغه بالغ نه وي نابالغ وي بلوغت ته نه وي رسیدلی هغه مخکې کو امامتیت. حالانکه صحابه کرام د دغه خبره نه میش بالکل صفه منې کړي. یو کس ته د خپل بچای حافظ دی الله تعالی د میش توس بچون حافظون جوړ کو ډېره د خوش قسمتي ولا خبره ده. د چا بچای حافظ دی د چا مسای حافظ دی وروري حافظ خو بالغ نه دی بیا ورته چې بچا میشته ترویر کوه په کور کې ترویر کوه یا په جماعت کې ترویر کوه شون کای نه بالغ دی د نابالغ جن کې امامت ادا کله ها صحیح نه دو ها نور طریقې دي چې کله ها بچای حافظ وی قران کریم زده کو اسمه پرېږده رمضان مبارک په پابند جوړ کړه چې تور زنه یواسي پورا دوی سي پر دغه میشته اروي تروینه بغیر زنه روه دا د یو ډول یو طریقه ده. نو بعض خلک داس کوچ هغه نابالغ جن کې مخ کو تروي ته پابند ټوله تروي خراب شي. په دا باندې زه صرف دوا دلایل تستبینوم. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دا روایت نقل کوي چې امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه میزبانه کړي دوه خبرونه ان ام الناس فی المصحف چې قران کریم ته د قتل په وخت کې امامت یمک بعض خلک داسې چې هغه قران کریم ته کسي او ترویر کوي دا مسله مکه زبینومه. او دوه خبره ونهانا ان یؤمنا الا المحتلم یی چې توسته دا جمع درکوي بالغ ژوندکای نه کا نابالغ ژوندکای د توسته امامتیا نه درکوي بالغ ژوندکای د توسته امامتیا درکوي. دوم دلیل نیل الاوتار للشوکانی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود یی چې ژوندکای د توسته امامتیا نه درکوي چې دای دغه شی قابل نشي چې په باندې حد جاری شي. په وړي کې ژوند کې باندې حد نه جاری کیږي بلکې حد جاری کیږي بالغ باندې یی چې توسته د اغه ژوندکای تروي نه درکوي چې پکیم باندې حد نه جاری کیږي د حد مدت ته رسیدلای نه وي نو اغه نابالغ دی په نابالغ سلمیز دا نه دی صحیح. حال بتا چې کله په یغ باندې حد جاری کیږي مثلا بلوغت ته ورسیږي بیا په یغ سلمیز کې د مين صحیح دی تروي صحیح دی بالکل د غټ مقام او اجر خبره ده. بهرحال د خبره بیانول مقصد مې دا دی چې معاشره کې ډېر خلک داسې چې هغه خپل وړي کې ورکیل منځ ته مخې کوي نو نابالغ ژوند کې امامتیا دا کله صحیح نه ده.